السلام علیکم محترم ډاکټر صاحبانو، هیله ده چې روغ جوړ وئ، د صحت جامې به ولرئ. ډاکټر بشیر احمد ظاهري ما غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته نن د کلاس بي اوتوکلاف ماشین په اړه باندې بحث وکړم چې عموما په ډینټسټرۍ کې دا د وسایلو د تعقیم لپاره یا د هغې د سټیرلایز کولو لپاره استعمالیږي. دا عموما کلاس بي اوتوکلاف ماشین دی، چینی ده، البته اوسون کمپنۍ ماشین دی. اوتوکلاف چې د موادو یا د وسایلو د تعقیم کولو لپاره استعمالیږي. د عمومي ریویو ده، تاسو کولی شئ دا د نږدې نه وګورئ. د سیسټم دی د عیار کولو یا هم د جوړولو یا د دې د چالانولو لاندې دا شنه بټن دا د پاور آن بټن دا د چالانېدلو لپاره استعمالیږي. خواته فیوزونه دي، دې لاسه دا د ډسټل واټر آوټپوټ یې ویستلو لپاره، دا بل د یوز واټر ویستلو لپاره استعمالیږي. دا البته دا دوه پیپونه یا نلونه. دا دروازه ده چې په دې شکل سره خلاصیږي. دا یا داخلي سطحه ده یا داخلي برخه ده چې دا ګوره د جالۍ په شکل دی. بیا جالۍ کې بله درې نورې جالۍ لګېدلي دي، وسایل پکې ایښي دي. هر رقم فلزي وسایل چې دي تاسو کولی شئ په دې کې دا استعمال کړئ، دا پکې پاک کړئ. د اوبو اچولو ساحه ده چې دلته تاسو کولی شئ اوبه واچوئ او داخله کړئ. دا د اوله پچۍ ده یا ده، خو تاسو به په لاس دا نه راوباسئ. دا خپل یې ګوره دغسې یو دستګیر غوندې لري، دا ګورئ دغسې دستګیر دی. دا دستګیر به دغسې کوئ او په دې کې به ونیسئ کلکه په قلاره په ارامۍ سره کولی شئ تاسو دا د دې څخه راخارج کړئ یا یې پکې بېرته واچوئ، او چې کله سامان نه تعقیم شو کولی شئ بېرته ور داخل کړئ. ګورئ په دې شکل سره راویستل کېږي په دغه کې دستګیر یا هینډل کې او بېرته اچول کېږي. ګورئ که بېرته وسایل هم په راواغوستل غواړئ تعقیم یې کړئ نو په دې شکل سره به دې دا راواخلئ، په قراره په ارامۍ سره به یې ور داخل کړئ. دا ګرد جالۍ چې تاسو کولی شئ دا هم راوباسئ، خو دغه دستګیر چې دی دا بېرته داخل کې نه ږدئ چې کله ماشین چالانوو، ځکه دا پلاستیک دی، امکان لري شته چې خراب شي او تخریب شي. نو له دې لپاره به تاسو دا په داخل کې نه ږدئ. چې کله مو وسایل کېښودل تعقیم لپاره، دروازه به بنده کړئ، لاک به یې کړئ بېرته او را به شئ. پاور لاین به مو ورکړی وي، پاور کیبل، او دا بټن به ووهئ نو ماشین په خپله چالانېږي. ګورئ ماشین دا چالان شو. چې کله چالان شو پاس برخه کې چې کوم یو دا پورتنۍ برخه یا وړوکی سکرین چې ښکاري دا د ټمپریچر یا د حرارت درجه ده. ګورئ 309 درجې د حرارت کې د سانتیګریډ. دویمه برخه یې دویم سکرین چې د پرشر دی یا د قوت دی چې څومره باید قوت ولري، او دریم سکرین چې لاندې ښکاري هغه د ټایم لپاره دی، د ساعتو په دقیقو باندې کېږي. نو تاسو چې هر څومره په کار هماغومره په اندازه باندې دا ګوره د سټارټ بټن ده، سټارټ بټن به ووهئ نو تعقیم شروع کېږي او خپل کوم وخت چې تاسو ورکړی دی هماغه وخت مطابق دا چلیږي او ستاسو وسایل پاک صفا کوي، د جراثیمو ناشندی ده. کله چې اوبه غواړئ اوبه وباسئ، دا خپل پیپونه لري، دغه شکل یو پیپ دی، دا پیپ به راواخلئ او په دې بل پیپ باندې چې کوم داخل چې اوبه پرې راوځي ضرورت به ونه شي ستاسو په کش کې راځي خپله پرې اوبه پرې راوځي. کله چې ټول شی ختمې شي بس تر هغه پورې سم وکړئ چې دا اوبه پکې لاندې ټولې اوبه چې پاکې شي. کله چې ویستلې دا هغلته دا پکې شاته زور کوي، هغه بیا شاته به زور کوي، چې کله زور کوي بیا په خولې باندې سپری باندې ګرد دغه شکل سره دغه به شاته ټېله کړي، فشار به ورکړي په خپله راغورځېږي. د نورو ویډیوګانو لپاره چینل لایک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.